د یاد ولایت په سلګونه اوسیدونکو د یوه پراخ لاریون په ترڅ کې په ایران کې له افغان کډوالو سره ترسره شوی بد چلند او شکنجې په سختو ټکو وغندل شوې او دا یو غیر انساني عمل او د افغانستان د خلکو پر ابرو یو برید یاد کړ. مونږ په ایران کې دغه شوي ظلمونه چې د افغانانو سره شوي دي دغه غندنه وه او په څنګ کې د پاکستان د بندرونو لکه سپین بولدک غلام خان تورخم په دې ځای کې د افغانانو سره ډېر زیاتی ظلم کیږي چې ته څو ورځې په افغانانو په ایران کې ډېر وحشیانه ظلمونه کیږي د خوست ولسونو په ټوله کې ډېره کلکه غندنه د دوی کوي مزاحمت کوي تر څو د ایران ولس ته د ایران حکومت ته موږ دا وړاندیز کوو چې نور دی په هلته په مهاجرینو باندې ظلمونه نه کیږي دغه ظلمونه د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف وو. لرینوالو په نړیواله ټولنه د دې غږ وکړ چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه او غیر انساني چلند قضیو په اړه پلټنه وکړي. دغه راز په پاکستان کې هم له افغان کډوالو سره زورونې پای ته ورسوي. نړیواله ټولنې د افغانستان له حکومت سره مطلق دښمني راخیستې ده. دښمني په دې معنی چې بشري همکارۍ نشته، افغانان بیروزګاره دي، په دغسې یو تقول کې یوازې پرېښي دي چې دوی نړیوال په بل ځای مصروف شوي دي. افغانانو سره بشري همکاري نشته، دلته د کار زمینه نشته، دوی خپل افغانستان کومه سرمایه چې د هغه تر اوسه بند ده. نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره هغه څه ډول چې د نورو هیوادونو لپاره شرایط دي افغانستان لپاره باید هغه آماده کړي. دا چې افغانستان په یو ډېر پیچلي حالت کې دی، ډېره ستونزې دي، ځوانان له هیواد نه په تېښته کې دي. نړیواله ټولنه باید د ځوانانو ته د کار زمینه مساعده کړي تر څو هر یو ځوان په هیواد کې دننه له هر قدر څخه ګټه واخیستل. لاریون کوونکو د افغانستان کنګل شوي شتمني او د هیوادونو لخوا د امارت په رسمیت نه پیژندنه هغه لاملونه بلل چې په وینا افغانان د بیکارۍ له امله ګاونډیو هیوادونو ته پر سفر اړ شوي. دې ته په کتو دوی په نړیواله ټولنه غږ وکړ چې په ذکر شوي برخو کې بیړني ګامونه پورته کړي څو په دې سره په هیواد دننه د کارونو زمینه برابره او حکومت عادي حالت ته حرکت وکړي. په خوست ولایت کې یاد لاریونونه وروسته له هغې رامنځته کیږي چې په دې وروستیو کې پر ټولنیزو رسنیو داسې تصویرونه او فلمونه خپاره شول چې د ایراني وګړو له لوري افغان کډوال پر سختو بدني شکنجو ربړول کیږي او پر چاقوګانو په بېرحمانه توګه وهل کیږي.